مهرباني وکړئ. څنګه چې له ښې جوړې ګوره راځئ یوه خبره به کوو بلې خواته به نه ځو. زه در سره زیاتې خبرې نه کوم. زه تا د هر یو شي دلیل هر یو شي تا داسې کس راوچت کړی ته اوس صرف کیسې اوږدی ما درته ډېره غوسه راغله. زه درته وایم څه دا بس ما ته یې نه اوږدو ما ته کیسې نه اوږدو دونې ورسره اوږده کتاب دې زلیخا هغه د ورنه جوړ کړی دی پوه شوې هغه سره جواب نشته خو بس کوزې کا څه ته ورسره دونه هغه پاګل دی پاګل هغه به اوس پی ایچ ډي وي خو پاګل دی جواب ورسره نشته. مهرباني وکړه د زړه سره مهرباني وکړه قربان دې سه مهرباني سوال دې ته ما باندې لګو کا د تاسو په کتاب کې د زړه سره راځي تر ټولو معتبر کتاب دی ده الکافي. بیا مرآت العقول کې د تاسو لوی محدث علامه مجلسی د ته صحیح حدیث ویل ده چې کله ولسم امام راسي دا به د يهودو په شریعت باندې عمل کوي. ولی په قرآن عمل نه کوي ولی د نبی علیه السلام په شریعت باندې عمل نه کوي. زه دته ستا ولا کتابونه به زه خپل نه در کوم ما ولا کې خود څه لیکلي دي هغه خو به ته اوس وایې چې تا غلط دي زه ستا ولا نه در کوم خو ما به میوټ کوې نه غلطه خبره در سره نه کوم غلطه تا نه دی کړې ته غلطي نه کوې دا ما واورېدلو تا برور ته تقریبا 1.5 غنټه شوه زه ناست یم غلطه درته نه کوم بد اخلاق الفاظونه درته نه استعمالوم ستا کتابونه دي صحیح دی که نه ابو داود ترمذی ابن مجاح مسند احمد ترمذی صحیح شو کنه. زه دینه تا ته د دې سوال جواب در کوم څه تا ویلو چې امام مهدی علیه السلام څه کله راشي هغه به د یهودو په شریعت باندې کې کوي چلیږي مطلب صحیح شو کنه عمل کوي صحیح شو. ستا والا کتاب کې ده ستا والا کتاب کې ده ترمذی کې صحیح شو کنه 2210 حدیث ته حدیث نمبر ده صحیح شو دی کی وګوره صبر دا ترمذی ده راوخله بس کتاور کې ما سرام ده ستا سرام ده صحیح شو کنه 2210 ترمذی صبر 210 واموریدل 2210 دته چې نو خوندور کړي هلي زمریانو لا سم د سره خوندور کړي او خه جنا سلی ویل مهرباني پاری صاحب دته چې نو مخلي شیطان ورته وای د شیطان نوم بزانه پرې دا واز شیطان یم یار پرې دا ما دی شی باندې مګه کو شیطان سره به شیطان وي انسان سره به انسان وي زناور سره به زناور اخلاق کوي او کبیا شیطان وی شیطانی سره به شیطانی هغه کې راخیږي کدا د انسان په جمع کې کم انسان وی هغه د انسان په جمع کې خبر یو کا دي کې رسول الله صلی قال رسول الله المهد منا اهل البيت يصلح الله في الليل صحیح شولو دا 2210 د دې څه کم د تا خبر او کنه څه دی به امام مهدی علیه السلام به د یهودو یو منټ ما خو هم پرېږ دا کنه ما خو پرېږ دا یوه مخکې مې درته ویل چې یوه روایت دی راوړی دا روایت تر او بس تا ته حدیث نمبر دیر کو تا ته هر یو شی دیر کو تا ته حدیث هم ویلو دا روایت بیا وایي قال رسول الله قال رسول الله المهدي منا اهل البيت يصلح الله في الليل خدای قسم کا داسي وي دروغ دی قسم په خدای هم د کشانتی وي قسم زړه ته کیمرا خول سوما کنه زړه ته کیمرا خول سوما ته به سره ته ما ته په سکرین خیزام د سکرین باندې خیمه بس خو غوښه کنه بس خو غوښه ما کیمرا غټه ما کا میوټ ما کا وتا ته مې اول لوس کړو چې میوټ بنه کوي نه دی میوټ کوي چې کله مې درته ویل چې غوښه بیا غوښ نیسه چې کله مې درته ویل چې غوښه بیا غوښ نیسه بیا دینه میوټ دا کوم کتاب ده سنن ترمذی روزه زوخه تا بدل کړی دی خو نه داسې خو تا د دونه څړ په چې لګولې دی یار د سعودیا او د يهودي جنټ یار تا خو اوس به چالو کېږي تا خو مخکې ویل زه بد اخلاقي نه کوم نه کی در سره نه کوم کنه خو ته خو داسې کس ته یې کنه او تا بل مرتبه حضرت داود علیه
ودي ظالم زو خو غوږ سکانه نو او غرق سي یو خبره غرق دی الله غرق شي غرق کا غوږ سه دا مسلمانانو غوږ سي 2210 نمبر روایت راوړل کنه مسلمانانو 2210 ما دا مختصر راوړو مختصر غوږ نیسه ټول روایت درته خیمه مختصر چلاقی مکوه قال رسول چلاقی در سره نه کوم چلاقی در سره نه کوم تا سره خدای دې ګونګای تا سره هم ترمذی کتاب دی خو ما درته وایم او خدای دې په دې خبر ترمذی دی تا سره هم اوس واکسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا واكسه حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي حديث صحيح حسن صحيح ديك واي نبي عليه السلام واي دا دنیا به نزي مگر تر هغه سي یو سړی راسي د مال اهل بیتو نبوي نوم بي د ما نوم وي په بل روایت کې راځي چې د پلار نوم به د ما د پلار د لاندې روایت کې تاسو وګورئ لاندې روایت کې 2201 نمبر روایت کې نبي عليه السلام واي يلي الرجل من اهل بيتي يواطي اسمه اسمي بیا په بل روایت کې راځي چې د پلار نوم به د ما د پلار نوم وي دا خو دی اهدی اهل سنت پرېدا کنه تا خدا ویلو کنه صحیح شما ولیدو دا ستا کتاب دی یو منټ ترمذی تا سلام ترمذی دی ترمذی ما میوټ کا کنه خو مې واګسا خو سواوري دی یاري صبر واوري دی کنه ما خو واوري دی صبر زری دی خلاصه باندې په کړم حدیث یو منټ ما ستا حدیث هم ولیدو هم ترمذی دی صحیح دی حدیث هم سیم ټو سیم دی صحیح شو او تاسو ویلو بالکل دستا کتاب کې بالکل صحیح دی خو ما سره څه کم ترمذی دی د دې کتاب سره سیم ټو سیم ندی واورا امام مهدی علیه السلام تا ویلو کنه څنګه به د دجال پغت چلیږي کنه په شریعت باندې به چلیږي د يهودو دجال به کم زینه راځي صحیح شو کنه دجال ختمه به شو کوي دجال به سوق ختم کوي امام مهدی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام برزی عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام صحیح شو عیسی علیہ امام مهدی علیہ السلام با حضرت عیسی علیہ السلام تو وی دا با په منځو درېږي امام مهدی علیہ السلام با عیسی علیہ السلام تو وی یو منټ خبره واوره خبره پورا واوره کنه ما کوا کنه بوس خبري ما کوا خبره واوره دوله وهم دي چیرې دربا دي چیرې خيزي د تا کتاب کې مهدی په یهودو سعودیا والا کتابونه دي تا سره د يهودو کتابونه دي د تا په مذهب کې د تا مهدی په يهودو په شریعت عمل کوي دغه جواب راکړه دا روایتونه خو زما نه مسي امام مهدی د اهل سنت دا برازي بیا به دجال راځي بیا به عیسی علیه السلام دا خو د اهل سنت مهدی دا څوک سمایک بندي کنه دا یاره ساره مسلمان هم نه دی مې کومه بندا وکنه واورا اوس غلط دا پریږدي یو پریږدي څوک اکثره دي دونه به څوک نو کنه فلتو خبرو باندې زه صحیح جواب در کوم ما باندې مې یک بندای ته اټینګ یک باندې د بولې بیا نه بندولو تا پریږدي خدا پریږدي څه خبره دي ختمې شوې بیا باندې کې مسلمان ځانته وای یار صبر وکړه زه د پنې سم زه څنګه تا غلې هم د کشان دی بیا غلې یو لحظه او ابن ادم یو څوکيږي یو څوکيږي یو دوا کیږي یو دوه کیږي کنه دا لایف ګوري ریپورت کړل دا څوکسته یو مؤمن سته یو څوکيږي یو دوه کیږي دوه کیږي خبرې دی وکړه پول خبرې دی وکړه بیا چې خبرې کوم دی ما جواب براکوي وعده دی دا بیا خو بچالو کیږي نه زه قسم سره درته وایم خماته به ټیم راکې زه د هر سوال جواب د ستا کتابونو نه بدر کوم ورک صحیح ده تا ویلو کنه ته حضرت داود علیه السلام تا یو ماته اوس حدیث او خیالو هغه تھینکینګ تا ورته او خیالو دلته په هیڅ باندې ګوګل کې هیڅ د داود علیه السلام د امام مهدی علیه السلام په باره کې هیڅ نه قرآن کې ذکر شته ده نه بل څه د اقوال زرین شته دي هغه کې داود علیه السلام امام مهدی علیه السلام په باره کې ذکر کړی وي تو اخ کا سره لګیا شولې په دې ذکر صحیح شو او تا ته یو کیسه کوله تا څونه کتابونه څه دي
تا سرام دی خو ځم درته خپل کتابونه ستا ولا کتابونه زما سرام دی زه درته کیمرا اوپن کوی شم تا ته یې ښیی شم صحیح دی که نه ستا کتابونه یې درته وضح کوم د دې شي څنګه مې دا درته راوبسلو ترمذي نه ترمذي ستا کتاب او ما کتاب دې کې ډېر غټ فرق دی ستا ولا پرنټ شوی دی ما ولا پرنټ نه دی ما خپل اهل سنت ملګري دي ما مغې نه راغوښتی دی صحیح شو کنه ما مغې نه دا د تاریخ مسائل شولو صحیح بخاری شولو ترمذی شولو ابو داود ولا کم کتاب دی دا شولو مسند احمد شولو ټوټل مې راغوښتي دي صحیح شو او امام څکله دجال راشي دجال خاتمه به امام مهدی علیه السلام کوي صحیح شو او دی سره به امام مهدی علیه السلام سره به حضرت عیسی علیه السلام هم ورسره وي ٹھیک شو امام مهدی علیه السلام به هم ورسره وي او عیسی علیه السلام به مې دی به په ودرېږي په لمنځه حضرت عیسی علیه السلام څه کم دی امام مهدی علیه السلام به حضرت عیسی علیه السلام ته وایي چې راشه ته جماعت وکړه ته صفه سالار شه د دې ګروپ د دغه ګروپ صحیح دی عیسی علیه السلام د هغه شي انکار وکړي او امام مهدی علیه السلام ته وایي چې ته صفه سالارې صحیح شو ویلې چې دا د خدای سیډ نه راغلی دی دا شي صحیح شو که نه عیسی علیه السلام به امام مهدی علیه السلام ته وایي چې ته جماعت وکړه ته صفه سالارې او امام مهدی علیه السلام پسې دې ځای کې ته دا وایي که نه چې د یهودو په شریعتو باندې به عمل کوي دې ځای کې بیا عیسی علیه السلام څنګه امام مهدی علیه السلام سره ودرېږي دا خو دنیا هر کتاب کې شته دی د سني کتاب کې هم شته ستاسو غټ غټ عالمان دي هغې هم دا تاریخ لیکلی دی او زمونږ کوم عالمان دي هغه هم لیکلی دی دې کې خو څه هغه نشته دي او کدی کې ته بیا خپل کتابونه د پرنټ کړي نو بیا خو یار دنیا کیسې د کشانته کنه سو انسان زد تا ته دي شي کې ډېر دنیا کې داسې کیسې ډېر کوي شمه چې تور نه کافر یو منټ تور نه کافر ظاهر دی شي او تام داسې کتابونه جوړ کړي دي چې زور نه کافر ته خو دلته ناشته 500,000 کسان دی ګوري 500,000 کسان دی ګوري هغه مخې کم او کته بالکل بشک خبره بس ختم شوي اوس وکس اوس همدغه څه وګ راته ونیسه لکه زه خوب درته یوړله مخه دو درې ځلې بېدم سوم داسې بغ داسې خوب هم راغله اوس وکسي ودې الله بنده عیسی علیه السلام ته لاړې چې عیسی علیه السلام په مهدي علیه السلام پسې لمونځ کوي عیسی علیه السلام دی الله جل وعلا پیغمبر او رسول ده نو مهدي علیه السلام پسې به راځي لمونځ به کوي او دا خصوصیت دی مهدي علیه السلام دی اهل سنت والجماعت ده اهل سنت والجماعت مهدي علیه السلام سراسي په اخیری زمانه کې نو بیا به ځکه نبی دی عیسی علیه السلام سرازي هغه به د رسول الله په شریعت عمل کوي عیسی علیه السلام سرازي هغه به د رسول الله په شریعت باندې عمل کوي دا تاسو کوم روایتونه ول دا تاسو ول يصلحه الله في ليله دا روایت صحیح ده اهل سنت والجماعت اهل سنت مهدي سراسي په یو شپه کې به الله اصلاح کړي خلافت به ورکړي علم به ورکړي پوهه به ورکړي ترمذی کې سما کوم دا ټول روایت زما په دې کې لته ته ماته صحیح شو دا کیسه وکړه کنه صبر ما خبره په دې نه ده لا تاسو رسي مهدي د اهل سنت برازي عیسی علیه السلام برازي دا صحیح دي دا زدر ته دا ټول صحیح دي د تا اصول کافی کتاب ته دی وګوره دا د تر ټولو معتبر کتاب ده کامره می لوی کړی مسلمانانو کامره می لوی کړی بارک الله فیکم مسلمانانو دا روایت ده دا کوم کتاب ده نمشته کدر سره الکافی لشيخ كليني پاس ورته وګوره اول جلده صفحه سوده 290 ما نه ده جوړ کړی دا د تا کتاب ده د تا مکتبه ده مدرسه الفقاهه د تا مکتبه ده دا د کافی کتاب ده اول جلده د شیخ کلینی سي خو ورته متوجي سي مسلمانانو تاسو وګوري باب راوړی ده وای باب فی الائمه انهم اذا ظهر امرهم دا وای باب ده په بار د امامانو کې کله چې وای مهدی راخکاره سي حکمو بحکم داوود کلینی باب راوړی ده وای دای به حکم کوي په حکم د داوود علیه السلام
قاری صاحب محترم زموږ اواز درځي؟ لایف ولاړو هو قاری صاحب ولاړ اوس مهرباني تاسو دوباره وښایئ. وګورئ وای حکمو بحکم داوود دای به حکم کوي د داوود علیه السلام په حکم باندې و آل داوود او په اولادی د داوود علیه السلام چې کوم شریعت او حکم د په غو عمل کوي. اول نمبر روایت راوړي اول نمبر روایت وګوره دې ځای ته وګوره على ابي عبد الله عليه السلام دلته وګوري ابي جعفر لامام ندي روايت ده ابي عبد الله عليه السلام فقلت لابي عبد الله عليه السلام امام صالح عليه السلام امام باقر عليه السلام تمويل غوي ورست ثم قال ابي عبد الله عليه السلام ويل يا ابا عبيده اذا قام قائم قال سيدي مهدي راسي آل محمد دي محمد عليه السلام حكم بحكم داود وسليمان حكم داود دي داود عليه السلام په حکم به عمل کوي و سليمان دي سليمان عليه السلام په حکم به عمل کوي. وس راس زدي تا کتاب بل درته وخم زدا روایت صحیح. صبر وکړه زما یو سوال دی ریزي کې یو دقیقه صبر یو منټ کنه ما یو سوال دی منځ کې یو سوال دی کنه روایت ته پرکړم وخت درکوم دا وګوره دا مرآت تا خبرې باندې ز پوه شو لما ته دا مرآت العقول دا روایت دلته راشه کنه خو بس پرېږده بس زه په پوه شولم کنه تا څه مقصد هغه باندې زه ورسېدم کنه ما سوال جواب راکړه بل سوال جواب راکړه تا مطلب دا دی امام مهدي علیه السلام راشي دغه کم نبی تا یاد کو کنه دی به دې ته تعلیم ورکړي اغه نه پاس ته به امام مهدي علیه السلام سره عیسی علیه السلام ودرېږي کنه یعنی داود علیه السلام به ورته رازنده سي سليمان علیه السلام به رازنده سي مهدي ته به تعلیم ورکړي دیت امام مهدي علیه السلام ته به تعلیم ورکړي. یعنی مهدي علیه السلام جاهل ده نه پوهیږي لا دا ګوره کنه حدیث کې تا ویلو کنه حضرت داود براشي او حضرت دے برو پاس سلیمان علیہ السلام براشی وګورا کنه خو ما سوال کوا کنه بیا حکم حکم بکوي انسان حکم دي عربي الفاظ وترجمه ځان په وکړه حکم بورکی بحکم داود علیه السلام داود ولدا سن دی ویل سي بحکم محمد صلى الله عليه وسلم ولدا سن دی ویلی دز څنګه نه دی ویلی خبره وره دز مکه واخا ځ جواب در کومه کنه تا ویلو کنه څه دا براشي د حضرت امام مهدي علیه السلام ته به څور کی مطلب زده کبور کی او اغنه پاس ته حضرت عیسی علیه السلام به امام مهدي علیه السلام سره ودري يا مسلمانانو عام شيو واوريا دي تاسو مهدي جاهل ده لا داود عليه السلام ولا سليمان عليه السلام نبع علم زكيا يوم تاويلو كنا جاهل ده جاهل يوم صبر صبر يا ملت مكه شفنا په خبر انا واوري وسوغسه لا دي شي خبر مهدي بهتر ده كداود عليه السلام بهتر ده يا دقيقه داود عليه السلام بهتر ده كمهدي بهتر ده مهدي بهتر ده كداود عليه السلام داود علیه السلام ولې څنګه نبی دی هغه نبی دی جواب واوره خدای دې مردار خلو و دی وای زه درته وایم څه داود علیه السلام نبی دی مهدی ورکه دغه مهدی سي يهودو په شریعت خبر اوره مردار خلو دي تا دي امام مردار خلو د سي يهودو په شریعت بس صحیح دی کنه خو ته واوره کنه واوره خبره خو واوره کنه جواب راکړه مهدی خبره به واوره ته ساره مسلمان هم نه چې تا میوټ کړي ته مسلمان نه چې میوټ کړي ته هغه معلومه اوس په توهین شروع کوي قسم پلا وګ ولی نه چی ولی ډاري لا اله الا الله ولی ډاريږي رسول الله ولی ډاري قسم په خدای کا مسلمان وي صحیح دغه مسلمانان قسم دای کا مسلمان وي تا سما اول لاوس داو کو تا سره ما وداو کو تا ما سره وداو کو ته خپل ودینه وتر دې بار نه کوي تو دقیقه وخت مسلمانان ورکو تو دقیقې مسلمانانو مهدي علیه السلام ته کنزل کې بعد راټ ورته وایي ته خو غوږ ونیسه ولې دې تلواره ده غوږ ونیسه غوږ ونیسه چې دا خلک په خبره پوه سي غوږ نه نیسي دلته
کوا کنه یار جاهل سره کینې جاهل سره بیس کې یا وری د سړي زوی سره غوږ نیسه بیا خبرې کوو په دا سرسري تړه دغه سي یاري خبره را سره واوره یو خبر سړي زوی دا خدای تستا دا خدای دوستان دا لایف در سره شیر کی تاسو ته ودرې ګونګای سي چرته پر دی اچولې لکه جنریټر چالو چپسا تاسو مسلای باندې سم دي برابر کما یو خبر اواز مستدر سره کنسته غرق چې غرق د خدای نرګس کړل ما کوا تختې مې کوا بیا تختې مې کوا یا دوستان دا لایف در سره خوندور کې هلز مریان لایف شیر 24 غنټې مې در سره ابراډ کې کینن یواري صبر وکړه 24 غنټې د سړي زوی نه سي بندوي دا سي بندوي یار د سړي زوی سه یار انسان سه یار انسان سه یو خبره خبره هغه مهدي ده غولندي هغه تختیدلې مهدي ده یو تخلیا یو خبره یو خلي یو تمام تخ یو د دې سړي زوی نسي انسان نسي په داسر سره تړه دغه سي تړه صح انفجار ورباندې دی پسیم ټیم وتړلای سو ټیم ورپسې تړلای واګ نه نيسي نو د سړي زوی نه دا خلک به څه پیږي چې واګ نه نيسي جواب نه لري جواب نه سي ویلای ما نه ما تم سامي برابر چې واګ په اسمان بدر باندې وڅرخيږي سام انسان سره خبرې ته غوږ ونیسه چې خلک هم پوسي مونږ هم پوسو چې ته اوس څه وایې لکه جنریټر چالو یې پرت پرت دی اچولی لکه چیته یې خوا دې خوا لوځي اوس قاري صاحب لږ سړی سوزه اوس یو خبر یو اوس یو پرېږدی اوس یې پرېږدی یو خبره ملګرو پرېږدی پرېږده ما به پرېږدي هغه نه پسته زه تا واورم کني زه هم نه واورم د سړي زوی نسي مې پرېږدي ښځې ته بیا یاره دا ستا اخلاق و که نه خپل اخلاق دې ښکاره کړه سعید صاحب اخر دې خپل اصلیت ښکاره کړه دا شایع به بیا توهین نه کوي شایع به بیا خپل زندگی بالکل دا مې اوس ومنله دلته لایف نه ده سم دلته لایف سم وای بیا به ډېر فن چې لایف فن کړی ابابیل راغله اوس مې توهین دی مو کړل دی موږ له خوا درته معافي ده توهین دی وکړل دا یو خبر اوس یو بیا د امام علي علیه السلام روی ته وګوره غوږ ونیسه اوس سم ده د ما شي ده د ما علي صاحب لایف ولاړ وکني سره تا ایمو په شریعت باندې عمل کوي ویل سنا و انسانه مهدي دې 1200 کاله کېږي تښتېدلی قسم دې تخت په ده باندې ښه کار وکړي د ما دا بله کار ورباندې وکړي دغسې مهدي دې تښتېدلی 1200 کاله کېږي سرداب کې پټ ده په غار کې ننوتلی قسم دا غریب مو غر کړل په کړل مهدي دې تښتېدلی سرداب کې پټ ده دا 1.5 کال کېږي ټوله غاګان دې تښتېدلي دي 14 دا داسې دې برابر کړمه چې ځمکه او اسمان در باندې وڅرخېږي ډوزې ټولې در نه وباسم
پته نشته چې څونه اډمنان په ده باندې مایک بندېدل څه نه پې مایک بمبار ده سم دې داسې بمبار ده که نه داسې پرې بمبار ده چې سم ادي موټرې ډوزې ځینې وباسي دا اوس سپېډې دي که چپړک هم لاس کې ورته نیولې ده دې ته ما غټ غټ زنجیران ور اچولي دي اوس کار هم په لري اوس والله کې سم کې ما ګوته پر نیولې ده هغه مسې غوږ نیسي او که نه زړونه مو وروچول دي دې خلکو دې ته ذوالجنا پنځمې خپې قسم ور واچوي کېدای شي بیا ومني دغسې نه مني کاري صاحب ها یو دقیقه د تا دې په امام علي قسم ویسي یوه خبره راځه وکړو که یې منې که امام علي منې یوه خبره یوه فقط یوه خبره صحیح ده ښه ماشاءالله سم شو کې به ما څنګه دی ودا وکړه که نه بیا دې توهین شروع کړو بیا شروع سولې کانه کوه مه که نه نو بیا شروع کم سوې در کوم ته میوټ کوه مې هو تمیم صاحب ورځه جان قربانه کوم وسم رب دې تاسو ته نجات درکړي ها یو اوس راځه بیرته یو توهین وګس دماغ سوال بیا چالو سوې یاره ښځه دا موغه یم لاړم ته خنزیر یې اواز بیا نه کسي بندلی قسم ته به تختې ته به تختې په خدای قسم دا ټول خبیثان ور باندې ریپورټونه وګیا چې ګروپونو ته ورسره ته چولې د دلته دا یو را لګل یو صحیح په امام عالم قسم درکړل زوی مړ امام عالم نه مني په امام علي قسم هم نه مني بس سړی شو پرېږده اوس سړی کې ګورې په امام علي قسم ورکړو مالې تا دې په امام علي قسم یې کوي منې یوه خبره وده اوس لکه سي غالبا ښه اوس دې مایک خلاص کړه زه یوه خبره یوه صحیح ده پلیز یوه صحیح ده زه د امام علي قسم یې ومنل ماشاءالله د امام علي خاطر یې وکړه وقربان دي سم ما د امام علي علیه السلام خاطر ښه کومه ده قاضي صاحب هغه د لکسي بنده نه مکو صبر مایک خلاص کړه راځي یوه زه وخت درکوم زه خو درته وایم ما خو غلطه خبره نه وکړه تا ته مې ویلو چې ما درته امام علي علیه السلام په سر قسم درته وکړو په امامت مې درته قسم وکړو چې زه یوه در سره کوم خو تا ما سره اول کې قسم وکړو تا ته مې لاوز درکو تا سره مې وعده وکړه زما به میوټ کوې نه تاسو زوز 1000 بار زستا تا میوټ کړله نو غوږ ونیسه چې بیا دې هېڅوک نه میوټ کوي والله که دې څوک ستا موډیټران تو خو ولا دي 1400 کالو نه تاسو تختې ښه صحیح ده پرتوګي مو څپورې معلومې دي که نه یاره صحیح ده که نه اوس غوږ ګوره د تا په کافي کتاب کې راغلي دي د تا په کافي کتاب کې تر ټولو معتبر کتاب ده او صحیح روایت ده چې کله د موږ مهدي راسي هغه به د داود علیه السلام په حکم او په آل د داود علیه السلام دغو په حکم باندې به عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي آیات لګ راته وښیه حدیث نمبر وښیه او کوم کتاب کې دی الکافي کامره مې خلاصه کړه رضا جان الله دې زړګی درته خوشاله کړي سره له نیم تمیز الکافي آیت نمبر 100 دی دا د وزیر درته وښیم صبر وکړه صبر وکړه آیات نه د روایت دی الله بنده آیات حدیث وایا کنه حدیث نمبر نه مې ته ویلو کنه الکافي کتاب د اول جلد 319 صفحه ده جلد اول 319 نه 309 وات یولس کنه وات یا ندی ونوی دی هاري صاحب سید وات یا ولس ونوی وای زه ته یاره ته کومه پښتو وای سید وات یا ولس سید ورته ولیکه صفحه ورته ولیکه 3961 وات یا ولس ته به نه وایې زه درته وایم اول درته زه وایم که نه هغه نه پسته به بیا ته وایې ښه راځه دا صبر وکړه که نه خو اول درته زه وایم بیا به ته وایې که نه وات یا ولس شبه زمره راویشه
صبر وکړه مخه زه درته ښیم ته وخه 310 ښه دې کې ته دیزي کې لیکلي دي که نه یو منټ زه لږ ته پړاو کم که نه زه تا ته بیا وایم ښه محمد حسین صاحب صاحب الامر کامره دې خلاصه کړه کیمرا درته خلاصه کما او کیمرا خلاص چې همدغه دی اړولې که دغه راغلی که نه دی یاره زه درته کیمرا خلاصوم زه تا ته دا هر یو شی مننه خیر اوسې مننه هر یو شی درته زه ښیم که نه زه تا سره تینکینګ په شانتې کار نه کوم چې زه ته راشم او زه درنه وتښتم لیوني زه به تا تښتوم ته به تښتې نه اوپن کېږي یار ما والا کیمرا غځي نه تاسو سیډ نه هغه نه دی ودرې زه به درته دې ځای کې لیکلی دی که نه you will connect using audio only ته خو اوپن که که نه ما والا کیمرا ښه ته ودرې زه وګورم چې دا ستا کامره څنګه خلاصېږي سبا او نه تا ول په دې پوهېږه که نه مې بابل کتابونه جان فالوور نه ستا فالوور کم دی نه خلاصي مخامخ درته ښکاري هغه پړاو که مخامخ ښکاري پرېږده واشه بس دې ځای کې ته ښه دې ځای کې څه وایي ښه نسب امام مهدي علیه السلام صحیح شو که نه نسب امام مهدي عليه السلام وخلف صالح من ولد آب محمد حسن بن علي وهو صاحب هذا الأمر مطلب د دې ګوره روایت د دې ځای اول نمبر روایت په دې باب کې راواخله او دی الله بنده دا باب عزت یاره کم یو ګوره څه تا ګوره کنه شفیع استاد تا کم حدیث ما ته ویلو خو هغه حدیث تا سره کتاب کې یو دی ما سره دیزي کې بل دی که نه زه تا ته ځکه وایم کافي راواخله بله کامره کافي دی که نه خو نه ما کم راخستی دی تا ته دا مې درته کافي نه راواخستو صبر وکړه تو اوس مایک یې بند کړه زه مسلمانانو ته وضاحت وکړم مایک بند کړه یو لحظه یو منټ خو ته خو دې نو اوس تا سره کم یو منټ خو ته خو ول دي کې ګوره که نه نو شفیع استاد ګوره کری صاحب صبر ډاکټر جان ننوځه کمپیوټر ته ننوځه الکافي ورته ولیکه کمپیوټر ته ننوځه کمپیوټر نشته یار زه غریب انسان نه وایم ډاکټر ته نه وایم مسلمانانو ته ښکاره کړي چې څومره دروغجن لعنتي انسان چې دروغ وایي عمر جان د کالي سبا واسطه سیسته مات خنسته مونږ ته ستا زه یو وسمنو یو منټه مال کنزل ته ما نه دی کړی کنه کنزل بنه کوي ښا کنزل کګه ته کومه کنه بیا درته ځام خنزیر نه وایم بل دې دروغ دا اوس وایي کنه انده تا خونستا کتاب دی کنه زه ستا کتاب نه درته خیم الکافی ما کتاب دی خو ګوره کنه ستا الکافی ما الکافی کې فرق دی کنه زه د ستا کتابونه خیم ستا ولا نه الکافی ځان ته پرېږده وا دا ما سره کم دی کنه تا ما ته څو حدیث نو ویلو دا بیرته وتړئ نه سوا ووت یو لاس دا بیرته وتړئ کافي وای دي تاسې ده کافي وای دي تا کتاب ده کافي زما دی دا ودرې زه بل ملګري ته وایم چې اوس یې هغه درته راوړی ته څومره دروغجن انسان یې ما ته دې ویل وایي کافي راوښیه صفحه څو ده هغه مې درته وښودل ته اوس لاړلې بل کتاب درې منډه واخیستله هدې الله بنده دومره دروغجن خلق یاست په خدای قسم ما ته جلد نمبر راته وایي زه درته ګورم اول جلد 319 اول جلد ننوځه کامره دې خلاص کړه زه درته ښیم کامره ګوګل ته ننوځه زه درته ښیم الکافي ورته ولیکه کامره دې خلاص کړه ښه کاري صاحب ګوګل ته ننوځه ګوګل کې ننوتم کاري صاحب ورته ولیکه په عربي باندې الکافي عربي معنی ورته ولیکه او دا ټول مسلمانان یو ګوري دا ټول مسلمانان ولیکي ورته ولیکي ګو کله چا سره دوه موبایل زی درته لیکم ننوځي الکافي جزء اول الکافي اول ورته ولیکي یا جیم اول ستاسو تیراوړي اول جلد دی هغه درېسه ونی صفحې ته ننوځي ټول مسلمانان ورننوځي ټول ما بابلم په داسې وخت کې تمیم صاحب رب مو سره لوړی کړه رضا جان الله جل وعلا دې تاسو تعظیم قسم په خدای د اوس به بیا ویل وای کله بن سوی وای دا وګوره چې وتښتېدل د دې خو ټول عمر هم دغه دروغ زده دي نه قاری صاحب ما سره په انګریزي او په هغه کې روان دی عربي او انګریزي کې
ما سره عربي کې دلته راواخه کنه. کار صاحب ما سره دي سره روان دي دلته مکتبه شیعه بند ده دي منګه تا ګورم کنه زه اوس تا ګورم ته ولګا رواړه ښه په دې کې اوس اول جلد رئیس ما بندوه نه کوم خبرې نه کوم ما بندوه ته میوټ چیغې مه وهه آرام غږېږه خنزیر انسان ما بندوه کنه بیا قصه خرابېږي توهین ما بندوه کنه وسام سه چوپ سه نه کوم خبرې نه کوم بس رواړه زه درته ناست یم غلی یم کنه زه واورم بل موبایل له چا سره سته دلته اوس له موږ سره دومره ډوډۍ خواره ناستې چې په یو کې ایمان او غیرت نشته چې دغه مکتبه راواخلې راویړئ تا مکتبې به ټولې اوس دروغ وغورځېږي زه هم در سره ناست یم تا سکرین ریکارډ شروع کړی دی که نه زه هم تا ښیم نه الحمدلله زه د تا سکرین ریکارډ ته ضرورت دی دغسې جاهلو سکرین ریکارډ ته ضرورت نه لرم د خدای په فضل سره ښه په ټول عمر مې ولاکه د تاسو سکرین ریکارډ کړی په ټول عمر قسم سه درته وایم قسم سه ګور دا لرې کړه ډاکټره خو لرې څه چې ته تر اوسه مکتبه نه پېژنې د الله بنده کاری صاحب دلته موږ دې وطن کې بند ده دوی مکتبه بند ده پړه لیکه صفه څوم ده الکافي ننوځي موبایل دغه دلته د څه شي لپاره تاسې ناستئ وابه بیله قاری صاحب ګورم به مر صاحب دې سره لاره غلطه شوې جلد لاره غلطه شوې ته نرسه د کامره خلاصه کړه چې د تا په موبایل کې زه درته خلاص کړم د تا په موبایل کې ته نرسه کامره دې خلاصه کړه یا له بل موبایل نه راسه عمر صاحب مهرباني ستا سیډ نه بندې ما سیډ نه دی بند کیمرا زه خو درته کوم دا کسان کوس کړه دا څوک دلته کامره نه خلاصي عمر جان ټول کوس کړه دا څوک سینه را اخلي دا ټول کوس کړه قاری صاحب دا عمر جان وای زیره اخلم دا نور بخاطر عمر ابن خطاب مهرباني قدرمند ها دا څه وګورئ زه دلته تاسو ته د بل کمپیوټر ښکاره کړم چې په دې شکل ننوځي ښه اوس مثلا له سر نه ابتدا نه ورته وګورئ تمیم صاحب تم راپورته څه بیا وګوره نیم صاحب راپورته کړه نیم صاحب سره سته دا اوس راوړل تاسو وګورئ د دې ځای ته وګورئ زه ګوګل ته لاړم په دې ګوګل کې الکافي ورته ولیکئ داسې اسانه الکافي قاری صاحب ما راوړل جزء اول جزء اول چې مو ورته ولیکل درته رابسې دلته وګورئ مکتبې ته وګورئ دا ده مکتبة مدرسة الفقاهة قاری صاحب دغه ده ښه دا څه شی ده هم دغه یو د کومه چې دی وایي چې په علي داود باندې دغه کوي عمل کوي دا ستا کتاب دی کنه خو ګوره ستا کتاب دی دا خو الکافي نه دی دغه الکافي دی پرې دا سړی الکافي دی صبر دا مو سره الکافي شته کنه دیږي کې خو مو سره دا شی نشته ګوګل کې دا غوږ ونیسه دلته غوږ ونیسه لرې کړه دلته وګوره دا وګوره مدرسة سم ورته داسې متوجه سم ورته ګوره زه لا نه یم تللی دلته مې څه شی ورته لیکلی ده الکافي واحد او الکافي واحد وګوره الکافي مدرسه الفقاهه فقاه دا د وګوره کلیک مې کړل ور باندې شو صبر وکړه چې دا راسي دا راغلل اوس وګوره دا اول جلد زه دلته څو صفحه ورته لیکم سم ورته متوجه چې دا مسلمانان ټول وګوري صفحه سم ورته متوجه سه 309 انتقل مسلمانان وګوریا سم ورته متوجه سي ګوریا الکافي ویني کینه ویني و قاری صاحب شیخ کلینی اول جلده 309 صفحه ده پاس مرته کتلای سي اول جلد 309 صفحه وګوریا باب في الائمه أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة أول نمبر رواية راوڑي دخا أول نمبر علي ابن إبراهيم دي رواية باباي كتاسي وقوريا ثم قال أبو جعفر عليه السلام ويل تميم سيبتاسم بيداك لدي خسري تسدا ثم قال يا أبا عبيدة إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان
لا يسأل البينة روایت خلاصیږي په دې ځای کې دوم نمبر روایت به شروع کیږي وګوره دا واخله کافی دا ګوره دا یو کتاب ده مسلمانانو ماته متوجه دا ما یو دا یو کمپیوټر ده دی خو تراسه دا بل کمپیوټر ده الکافی د شیخ کلینی اول جلده 319 صفحه ده دا وګوره باب اول نمبر روایت تمیم صاحب کامره ورته غټه کړه د تمیم صاحب کامره غټه کړه ورته وکس ورته ښکارا کړه تمیم صاحب محترم دي زړه سره ښکارا کړه ورته کافی ورته ښکارا کړه جلد ورته ښکارا کړه صفحه الکافی د شیخ کلینی اول جلد 319 صفحه لاندې لاړ سره روایت ورته ښکارا کړه اول نمبر ده وګوره ورته سم سترګې کړه باب فی الائمه دا به ډېر مؤمنان مسلمانان اوس په خپله پیدا کړي داسې ته نسې پیدا کولی دا د تا مشکل ده ښه زه قسم سره ته وایم که نه که د کم شیطان سره واړولو قسم به درته زه وکړم که نه که دا ما سره دي ځي کېږي ښه دا تا سره کم کسان د 600 کسان یې ګوري که نه که دي کې یو کس هم راوځي نو دا ما ومنه ته استغفر الله هیچا سره به دغه نه راوځي دا ستا کمپیوټر کې دی صرف دا موږ سره دلته ګوګل کې نشته دا بل څوک راغلل دا تمیم په نامو پاس ورته وګوره زه به د خپله کامره بنده کړم دا بل څوک راغلل صبر خو زه درته راړوم که نه اوس دې ځای کې ما کیمره نه قاری صاحب کېږي چې خلکو نه تقاضا وکړي 10 کسه دوستان فالو کی دا کامرې ولګوي ورته ووایه ورته ما لږ فالو کړي دې ته ووایه که نه ورته ما فالو کړي 10 کسه فالو کی کامرې ولګوي صبر ته کوسه په بل اکاونټ باندې راسه چې کامره دې پکې خلاصېږي نشته ما سره اکاونټونه نشته که نه څه وایې خو اوس زه به بیا راناسته وم که نه زه فالو کومه بیرته انفالو کومه قاری صاحب دا دی بیرته ګوګل ته لاړ شه بیرته لسره ګوګل و داسې لسره لاړ شه ورته ولیکه یو بل کس راولئ یو بل کس چې زه نه پېژنم داسې یو کس راپورته سیه یو بل کس راځي قاری صاحب د دې ځکه نه ښایي موږ سره ما سره هم دلته ایرر ویب سایټ راځي د سره به هم راځي ما ایرر نه راځي یار ایرر نه راځي دا کم پیج ته ته وایې که نه دی پیج باندې دلته یو څه دي دی صفحې باندې تا سره هلته کمپیوټر کې بل څه الله بنده اوس ودې الله بنده تو خو داسې یو کامره پیدا کړه چې زه تا ته در وښیم دي تا په موبایل کې زه دې د خپلې مکتبې ته هغه وګوره کتابخانه مدرسه الفقاهه دا د ایرانیانو د یوه لویه مکتبه ده په میډیا کې د تاسو خپل هلته ورته وګوره کتابخانه دا د ایراني مکتبه ده دا شی زما ما پرېږده شو که نه اوس بیا به وایي چې داسې چل دی سړی بند سه ایراني مکتبه ده د الله بنده زه بند نه یم خو دا درته وایم که نه دا درته وایم چې د کم شی تا سره هلته راواوړي دا دلته ما سره نشته دا څنګه ګوګل ده دومره خو به کتاب کې کافي کتاب نه لري تاسې وایي د تام بخاري او مسلم او ترمذي کافي کتاب نه لري خو نو الکافي کتاب زه درته وایم که نه زه درته الکافي یادوم چې ما سره دی چې کې زه درته یو منټ خبره خو واوره که نه نو صبر نه ته ګورې قاری صاحب دا یې بل ځای درته راوړل الکافي ارمان مهرباني تاسو سره شته ارمان کوچه لرې کړه ده ښه را دې وړل په اردو کې ورته راوله مسلمانانو چا سره په اردو کې څه په اردو کې ورته راولي چې دې سړي په اردو کې چا سره سته پیدا شو کاروان لاندې وي ما پیدا کو هغه روچت کا څوک وایي کاروان مخکې مې راوچت که دا بېچارهګانو ته خپلې مکتبې نه دي معلومي لا حول ښه یو دقیقه زه بل کتاب ور وښیم بل کتاب دا په کافي کې خو بغیر دی بې نشي پیدا کولی مرآت العقول ورته خبره واوره کري صاحب ما خبره واوره که نه ته الکافي پرېږده الکافي کې خو دلته ما سره یو څه دي که نه تا سره بل څه دي ما سوچ دي چې کیمره نه اوپن کېږي تا ته مې خبره واوره پرېږده خبره واوره خو زه درته کوم زه درته اسانه کړم زه به درته اسانه کړم ستا کتابونه یې درته راواخلم چې څه پکې لیکلي دي تا اهل سنت کتابونه ودې زړه سره ودې زړه سره خو ګوره ته خپل کتاب ما کتابونه ښایي نو ګوره که نه ګوره ګوره د دې ټولو 500 مسلمانان دي
کدی ما په کتاب کې دا راته ثابت کړله چې مهدي علی السلام به د يهودو په شریعت عمل کوي. زه دا اوس سره شي کېږم تا ته خو مې دا ثابت یار د اولاد رسول چې کنه رسول نه شو د رسول خونی نه قرآن نه شو هغه هیڅ کله د يهودو په غنشي چلی دی. دا کتاب د کافی دی پیدا شو په اردو کې هم دغه دا کتاب دی واوره دا کیسه واوره شفیع الله خبر واوره شفیع الله خبر واوره کنه وسب دا وایا اردو کې وایا اردو کې وسوای دا ولیدو کنه دا کم تاسو راوځي دلته ما سره نشته زه درته دغه وایم ما سره نشته ته منینه لا تاسو رسینه ته منینه سره منم نه خو ته ماته د دې خبرې جواب خوراک کنه څه د اولاد رسول الله اولاد وی د رسول الله صاحب ما سره کلا وسوله مکتبه ما سره کلا وسو څونه خبر څونه خلق نور پسې درته راواخلو سی وې منی سودا د تا کتاب دا د روایت ده تا موډر مره خلک نه زه به درته کسان راواخلم اهل سنت جماعت نه تعلق لري دا سم هغه حکم کمپیوټر کې کولاو دی هغه دی کې کولاو هغه د بل کس پسې راغلل په خدای قسم کده اول ځل د سړي مال افتراضي وګوره بل کس ورته خلاص یاره شفیع الله خبره درته وکم شفیع الله خبره واوره شفیع الله خبره غوږ نیسه څه چینجای در پکې د چالو یې روایت هم نه منې غوږ هم نه نیسي غوږ نیسه خبره خو واوره کنه یار غوږ نیسه شپېته کسه دې سرګردانه کړي دي غوږ هم نه نیسي شپېته خو غوږ نیسه ټول ګوګل کې یو رقم دی تا سره نسته نو ته به یې نه منې څه درته وایم زه دې چل ورخیم تاسو ناسته شپږ کسان دا کاری صاحب زه چل دیویل باور چل درخیم دا لاندې ما کمنټ وکړو کنه دا لاندې ما کمنټ وکړو دا پیسٹ کا کاپی کا اور الته په ګوګل کې پیسٹ کا خاصه کمنټ کوم هغه وګوره دا صرف پیسٹ کا خپل هغه کې ګوګل کې دا پیسٹ کا دا کوک دیجنا هغه کا کامera خلاصي څنګه باور ور باندې کوي دا لا بوس بیا درته وای نسته ودا خو چې کامera خلاص کړي په یو لحظه کې مې ور باندې پیدا کول دا تقیه یار شفیع الله انباکس د خلاص کا زب سکرین شاٹ درواستو ما کنه کا زما کیمرا اوپن کیږي بل موبایل راواخله بل چا نشته کنه ما بل ای ډی نشته ده زه خستا غونډه کې کس خو نه ما کنه یار څه بل چا خو به دی بل چا موبایل خو به وي ما زه یوازې یم کمرې کې زه بهر وم یار زه دلته کې نه یم دا په دې ټولو کې کلاویږي په دې ټولو کتابونو کې کلاویږي دا ټول ویب سټ راغله دا ورته اسانه ک ګوګل بیک لاړ شو ګوګل ته لاړ شو بیک شو اول ورته خشي دا ګوګل دی پورا دا ګوګل دی دا مې کاپی پیسٹ ک دا مې سرچ ک دا کتابخانه مدرسه فقاهه دی کې وګوره دا کلیک مې ک دا دراغی کاری صاحب دغه دا صفحه لاندې لیکلي لاندې 319 صفحه لاندې 300 دغه د پاسه کلی فی الائمه باب فی الائمه علیهم السلام انهم اذا ظهر امرهم لاندې کوچنی خط باندې لیکلي وګوره دا پاسه وګوره اول نمبر روایت راوړی علي ابن ابراهيم ودې لا بنده به حکم داوود والد اوس ته ګوګل نکل پی ټول مسلمانانو درته وکتل چې تا مهدی راسي د يهودو په شریعت باندې به عمل کوي ولی په قران عمل نه کوي ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي امام مهدی علیه السلام څخه کله راشي هغه به غلط نسل څخه کمی کنه ټوټل به ختم کې لکه د تک کم شی باندې لا خختای لګیای او د يهودو سره او ته خو ایجنټ د يهود صحیح شو تاسو به ټول ختم کی ته اوس یا داوود او سليمان براشي او د امام مهدي عليه السلام ته به حکم ورکی سه ته په دې شی اوس مطلب ما گمراه کوي اوس دې ما په خبره نه ده پوها دا زدر دغه وایا ما کنه دا کم ته مت یار خو نه ته دې شی باندې او زنديقه صد داوود او سليمان ناراضي وېټړه اوس یاري وخت زدي په سوال پوها کړم او د متعې پیداوارو چې تاسو په خبره نه پوهیږئ وای ته وایې چې داوود او سليمان براسي داوود او سليمان ناراضي د تا مهدي به د يهودو په شریعت کوم شریعت چې داوود عليه السلام راوړی د يهودو ته کوم چې سليمان عليه السلام راوړی يهودو ته د تا مهدي به په هغه شریعت عمل کوي بس پوه سولې که اوس هم نه یې پوه اوس دې سر خلاص شو نه یم پوه
اوس یې څه د پرېږدئ، خلک یم اوس یې پرېږدئ. لږ مې پرېږده که نه خو نه دا ستا موډیټر باندې خو لعنت وي که نه د حضرت عمر علیه السلام والا صحیح دی که نه څه دی دا د میوټ کول کوي دی باندې د عمر لعنت وي. ما سوال یاري واوره ودې الله بنده د ما سوال خو یاري واوره د خدای خاطر وکړه د امام علي خاطر وکړه چې زه څه درته وایم خبره د امام علي علیه السلام ته مخه لا په دې یاره زه ستا په خولې لعنت وي که نه څه ته د امام علي علیه السلام نوم اخلي د تا په هغه نرګس دې لعنت وي. اوس غوږ اوس تختې به نه اوس غوږ څه زه سوال څه درته کوم زه درته وایم چې د تا مهدي راسي د تا مهدي سي راسي غوږ ونیسه غوږ نه دې میوټ کوي غوږ ونیسه د تا مهدي سي راسي دای به د یهودیانو د داود علیه السلام په شریعت داود علیه السلام ناراضي ورته سلیمان ناراضي د تا کتاب وای د تا د موږ مهدي سي راسي دغه مهدي به د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت باندې به عمل کوي د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت به عمل کوي هغه نه ورته راځوندي کیږي د تا کافي وای د تا ابي عبد الله علیه السلام وای اوس څه ضرورت ته چې د داود علیه السلام په شریعت عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي بیا ما ته وایي ته د یهودو ایجنټ یې د تا مهدي د یهودو ایجنټ ده د الله بنده زه رد در باندې کوم ته ما ته وایي ته ایجنټ یې د تا مهدي د یهودو په شریعت عمل کوي هغه ایجنټ نه ده او زه د تا مهدي ردوم زه د یهودو ایجنټ سوم جواب راکړه د تا کتاب سر خلاص کړه د تا مهدي به د یهودو په شریعت چې داود علیه السلام راوړی سلیمان علیه السلام راوړی په دې شریعتونو به عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي مهرباني وکړه د دې جواب راکړه زر کوه اسکا او جواب ورکړه په کلاره اسانه په آرام ته خو سره خبرې ما کوه چې ته میوټ کوې ته غول وخوره غول هغه ستې کار دی چې د ایمو دغه جواب دې کوم ته د غول خورې که نه ما میوټ کوه ستاسو کار دی چې د ایمامانو سوټي چې دي پاکي دي خبره اورا ستاسو کار دی واورا که نه تا ته د یاره د عمر په سر قسم وي چې میوټ مې نه کې میوټ مې نه کې تا ته د عمر په سر قسم وي که ته عزت کوې ته منون کې وي که نه میوټ مې نه کې د عمر په سر قسم نه کوو دا شرک ده دا کفر ده شرک دی خو نه زه هم درته ناست یم که نه قسم خو غول خو خورې خو قسم نه کوي د خوړلې خورای اوس نور مخوره زه نه د موږ والو تیم زړه سوی ده کار مه لرئ د موږ والو تیم زړه سوی ده ودې نشته داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام په شریعت باندې به د تاسو 12 امام ولی عمل کوي ولی په قرآن عمل نه کوي جواب راک صبر وکړه او بس دوستان د لایو سره خوندور کې 500 کسان تاسو ته څه زر شریک نه دی پر کړل اس مریانو راويخ سي یا رب ترزا جان نیم صاحب او زبیر جان را تفر لړي کړل مخلص مګری یا حي یا قیوم امين امين بابیله تاسو راوځ ډبل کی ګورا دیزه کې تا ویلو کنه دیزه کې زدر تاول اردو باندې پیږي ته یس اردو باندې انګلیش باندې پیږي انګلیش کې درته وایم کا اردو باندې پیږي اردو کې درته وایم کا سب کوم زبان کې پیږي درته وایم صحیح شو یس معنا معنی نه پیږي کار یس درته ویلې ودرېګا صحیح شو کنه حضرت مطلب دا وایي کنه ستا الکافی باندې आपने सवाल किया अलकाफी किताब से सही है हदीस नंबर 397 सफ़े नंबर दे सही है के बारे में पूछा है सही शुक्र नदी के सवाई ला युजद फी किताब अलकाफी और फी नुस शे मातबर हदीस सहीह युथबित अन इमाम अलैहिस्सलाम सयहकुम او يعمل بالشريعه داود عليه السلام لا يوجد نص دی باندې تو وګوره کنه صدا کم ته وایي کنه خبر واورا داود علیه السلام یو خبر خرڅه خطر لا یوجد نص بس وس وګوري مسلمانانو د ما دا کیمرا غټه کړ وس وګوري وس غوښه دا نه کوم د تیری لګیا ده مسلمانانو دا ما دي واګونی سره دا ما دي کافی کتاب راوړل د شیخ کلینی ورته وګورئ یا ولې صبر وکړه مسلمانانو دې کتاب ته وګورئ
اوس دې کتاب ته وګورئ، دې کتاب ته د الله خاطر وکړي، د الله خاطر وکړي. مسلمانانو دې ته وګورئ، دا بل کتاب ده، مرآة العقول، مرآة العقول علامه مجلسي. وګورئ دا مرآة العقول ده. وای یو صحیح خبره وای نسته، اوس خوښ ټول مسلمانان. دا علامه مجلسي ده، دا 4 جلد ده او دا 298 صفحه ده. دې ځای ته وګورئ، اول نمبر روایت مسلمانانو امغه باب راوړی ده، باب فی الائمه اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وآل داود. اول نمبر روایت ته وګورئ مسلمانانو، وای نسته صحیح. اول نمبر روایت الحديث الاول وقسا، الحديث الاول حسن او موثق. اې دې الله بنده خپل کتاب نه خبر دومره شین دبایله دوم کتاب می درته وخودل سي حديث صحيح ده. دتا محدثين واي مرآة العقول تلار سترګي رونی کورتا 4 جلد نعره تكبير، الله اكبر ولله الحمد. تو تكبير وايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكبير وايه، صبر يا صبر وکړه، صبر یاري بنس یاري بنس. اے مسلمانانو غټ چنجای دکی کېده خدای لري مسلمانانو اے عام وشيو. دغه سړی په اوله سر کې اقرار وکړو کې ونه کړل، وای دا به د داوود علیه السلام سليمان به ورته زنده کیږي او دته به تعلیم ورکوي. و مو لیدل که مو نه لیدل؟ و قارسه اې دا خبرو ته مو پام ده که پام نه ده؟ وای سليمان اوله سر کې ومنل دا روایت، وای سليمان او داوود چې راځوندي بسي او دته به تعلیم ورکړي. اوس ګوره په اخر کې د دروغجنو د کذابینو دغه اوله خبره او اخیری خبره هیروي. اوس بیا ویل چې لا یوجد، خدا کوم ځای ته ورننوتلی، اوس لا یو مرآة العقول ته دې ننوځه. مرآة العقول کې باب راوړی، اول نمبر روایت حدیث حسن او صحیح. اوس بیا وایي نسته. په اول سر کې خو دې ومنله چې د تاسو مهدي جاهل ده، تاسو غواړئ چې هغه تر ادم دغه بعضی کله وخت کې راسي تاسو په یاد وای مهدي تر ټولو انبیا و بهتر ده کنه؟ وای کنه وای بار تاسو اوریدلی دي دوی له اغاګانو نه امامان 12 امامان تر ټولو انبیا و بهتر دي. وز دا مهدي سي تاسو بهتر ده، اغا داود علیه السلام او سليمان علیه السلام سي بهتر نه دي، اوغه ته ورځي لغنه علم زده کوي، اغا علم ورزده کوي. بیا د داود علیه السلام او دغه سليمان علیه السلام چې علم ورزکی د څه شي علم ورزکی؟ د يهودیت، هغه چې د يهودو د لپاره کوم شریعتونه راغلي دي هغه ورزکی. ولې داسې نه کوي چې نه ولاړ چې د نبی علیه السلام خواته او الله جل وعلا نبی علیه السلام ورته زنده کوي او علم ورزده کړي؟ ها بالکل لاړ څه بل ورځ وروسته راسه د ټولو مسلمانانو په مخ کې 2 موبایلونه در سره راوړم، د مخ دې موږ ته مره ښکاره کوه، لیکن موږ ته ګوګل ښکاره کړه چې زه دې سترګې در خلاصې کړم، سترګې دې در رڼې کړم، په خپله مکتبه دې خبر کړم. بل موبایل راوړه، بل موبایل چې هغه موبایل در سره وي او هغه موبایل کې ګوګل خلاص کړه، اوس یې خلاص کړه، که لیک انصاف در سره وي، لیک غیرت در سره وي. بل اغا صاحب استه کمیټې کړی وي راپورته کړه، بل اغا صاحب کېدای شي هغه به یو عقل لري راپورته کړه. دا قاری صاحب ته داسې الله يهوديان وتراليغلي دي. وز د يهودو په شریعت باندې د تاسو 12 امام ولی په قران عمل نه کوي، ولی د رسول الله په شریعت عمل نه کوي. یو بیا چالاقي وکړه لوي دا صحیح نه ده. مسلمانانو دا کتاب تاسو وګورئ، دا د مجلسي د دوی لوی محدث ته بل کتاب مرآة العقول في شرح اخبار الرسول علامه مجلسي. دغه کتاب نه دا اوس درته خیم، دا د کافی کتابونه روایتونه درته خي چې دا صحیح ده یا صحیح نه ده. اوس تاسو وګورئ امغه باب راوړی ده، وګورئ باب فی الائمه، اول نمبر روایت وګورئ علي ابن ابراهيم، لاندې څه شی ورته لیکي؟ وای الحديث الاول حسن او موثق، یعنی صحیح نمبر روایت ده. اوس په امدغه ځای کې ته ورته وګوره أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود. دي داود عليه السلام دي أولادي، يعني دي يهودو په شريعت باندې با عمل کوي. جواب راکړه خدای دی وکړه لس دقیقې خو جواب براکې جواب
حدیث مې د تعالی کتابونو صحیح درته ثابت کړل، د تا محدثین وایي صحیح ده، مرآت العقول دي ده او الکافی دي ده. راځه په خیر مهرباني وکړه، د مسلمانانو په مخ کې ثابت کړه. اوله سر کې خو دې ومنل چې داود علیه السلام به ورته رازنده سي تعلیم به ورکړي. ښه مهرباني وکړه، هغه خبره دې مه هېروه. ختم شو. او دغسې د موډیټر ته دی ووایه که نه څه ما به میوټ کوي نه. صحیح شو که نه؟ څنګه زه درته ناست وم اوامرو د داسې کې به واورئ. په همدغه موضوع بلې خواته به نه ځي. 3 دقیقې وخت مې درکړه، په همدغه موقع به جواب ورکوي. په 3 دقیقې پرېږده، زه تاته ناست یم ګنټو نه، ته ماته 3 دقیقې ورک شه مړه. 3 دقیقې وخت مې درکو. زر که چالو شه. ختم که د وخت دی واسطه که زه درته ناست یم که نه، قسم دی 24 غنټې به درته کښېنم زه تا منظرې ته. 24 غنټې. ځه مهرباني مخکې ځه. جواب زه درته ښیم 4 زره امدي ستا ولا ترمذي کتاب نه زه درته ښیم، ترمذي نه. صحیح شو؟ داود جواب ورکړه، بیا ترمذي ته لاړ شه. ولې دې جواب دی والا زه درته ښیم، ته ټوله غلط وایې که نه. زه درته مکمل د دې هغه در کوم. داود علیه السلام یو حدیث ته. صحیح شو؟ 4 زره 284 4 2 8 4 4 2 8 4. صحیح ده. داود علیه السلام څه وایي؟ واوره. حدثنا احمد ابن ابراهيم حدثنا عبد الله ابن جعفر راكي حدثنا ابو المليح حسن ابن عمر عن زياد ابن بيان عن علي ابن نفيل عن سعيد ابن المسيب عن الام مسلمه قالت سمعت من رسول الله يقول، يعني رسول الله وایي دی ټولو نه یې اورېدلي دي. صحیح دی که نه؟ رسول الله وایي المهدي. ګوره که نه، ګوره سوال جواب ورکړه. آل داود حدیث مې درته ویلی دی، حدیث نمبر ته راواړوه که نه. حدیث مې درته ویلی 390 صفحه جلد اول کتاب کاپي، د هغې جواب ورکړه. حدیث کې دا څه وایي که نه؟ المهدي من اطرتي من ولد فاطمه. تا ورته امام مهدي علیه السلام ته تا څه وویلو؟ تا توهین وکړلو. صحیح دی؟ المهدي من اطرتي من ولد فاطمه، مطلب د فاطمه. ګوره که نه دا خپل مهدي دې راته ثابت کړه. ودې الله بنده خو نه درته هم دې ځینه دې ثابتومه که نه. دې ځینه زه درته د امام مهدي علیه السلام څه کوم دی د تاسو نسل نه دی. په بله زه به پوه کړم، دا سړی بله زه به پوه کړم. د تاسو مهدي یو دقیقه راځه د مسلمانانو پوه سول، په دې باندې ټول مسلمانان پوه سول. د تاسو مهدي مور و پلار لري؟ یو منټ خبره جواب ورکړه. سوال په جواب. بس سوال په جواب. مهدي مور و پلار لري؟ بېشکه لري. یو قسم یو منټ خبره خو واوره که نه. څوک دی؟ مور یې څوک ده او پلار یې څوک ده؟ مهرباني دستا موډیټر مور پلار لري که نه لري؟ موډیټر د څه کم دی؟ الحمدلله. پلار یې عبدالودود. خبر ته غوږ ونیسه چې زه خپل پلار درته تعریف کوم. صبر اوس نو غوږ ونیسه. علیه السلام د امام مهدي علیه السلام. ودې الله بنده اوس ښه دی. مهدي مور دې څوک ده او پلار یې څوک ده؟ مهرباني وکړه. کوه که نه. پرېږدئ مې میوټ کوئ. لا خو دې غر که که نه چې غر دې کا. غرق شي غرق. صحیح شو که نه؟ تاسو اوس نوم یې واخیستو. تی په ول د امام مهدي علیه السلام د مور او د امام مهدي علیه السلام تا ول سره نوم هم اخله، خوند در سره نه کوي. زندګ مور او پلار څوک دی؟ تا یې اوس نوم واخیستو که نه؟ خو تا خو اوس نوم واخیستو که نه؟ نرجس مور دی. صحیح شو که نه؟ نرجس خو نه ګوره، خو نه ته بس اوس بس لاړې که نه؟ خو نه ته الله دې که نه ګوره قرباني سم. اوس که موږ ته څوک وایي چې د محمد رسول الله مور و پلار څوک وو؟ خو نه زه درته وایم که نه څه تا اوس په دغه ګنده خولې باندې نوم واخیستو د مور. واخله څوک د موري؟ واخلم نرجس. صحیح شو که نه؟
یو کتاب نوم راته ودې الله بند ما میوټ کوه دا موډیټر ته دی وایي چې میوټ ما کوي کنه زه واورم زه ستا ولا واورم بیا به واوري خو وایي کوم کتاب ویلی چې نرګس د مهدي مور د کوم کتاب ویلی دی مهرباني وکړه یاره دا کم کتاب ویلی دی د تا سره تی دونه یادایي کنه دونه یادایي چې نرجس مور دی یاره تا سره به چړته کتابو کې کنه تیره واخله کنه ما ته خود خپل کتاب دلیل زه تا ته در کوم کنه تی نه مانی ته خپل را واخله د مسلمانانو ته ښکارا کړه چې نرګس بیبي د مهدي مور د ما زه د تا مهدي نه معلوم خو نه یار زه خو درته وایم کنه اے مسلمانانو دا اوس پوکړي د ما مهدي زنده نه ده په اخیری زمانه کې برازي د پلار نوم عبد الله ده د تاسو د مهدي نوم حسن العسکري ده دا اول درواغ دي د ما سره د فرق ده د تا مهدي د محمد حسن العسکري زوی ده د حسن العسکري زوی ده د ما مهدي د محمد ابن عبد الله زوی ده د ما مهدي ته مرزه د ما مهدي زمکه او اسمان فرق له تاسو سره اوس د تا مهدي تو وایي چې د نرګس بیبي صلوات الله وسلامه علیها زوی ده ګوره درود می مور باندې وویل اوس یو کتاب راوخیا دروغجن کتاب راوخیا چې د تا روایت کې راغلی وي چې هغه ویلي چې نرګس بیبي زوی درلودل او هغه زوی مهدي و مهرباني وکړه سوال بیا وکړه کم کتاب نه دیتا ولا ستا ولا زیستا کتابونه رو باسما خبره واوره تی ما کتابو باندې باور نه کوي زیستا کتابونه رو باسما خو ته بیا تختی کنه یار تخت ما کنه د مانه کتاب نه راباسي چې نرګس د مهدي خو یار دا اوس مې هم د ترمذی نه رو باسلو کنه دلیلونه می ټول در ترمذی نه دیر کو ته ترمذی کتاب خو ایمان نه دی ترمذی زما کتاب دی او انسان ما خو انکار له ترمذی نه د کړي چې ترمذی کې د ما مهدي ده د نبی علی السلام زوی ده او انسان د نبی علیه السلام په اولاده کې د پلار نوم به څه شي وي عبد الله وي د تا د مهدي نوم د پلار حسن العسکري ده دا د اول فرق خو ته په فرق نه پوهیږي خو نه اول درته یو من خو نه ته غول خوري کنه زه د دې شي هغه خو زه ته تا سره د دې شي هغه نه کوم زه تا ترا دا د تاسې خوراک د ټوله شپه ورځې په حسینیاتو کې مخوري په هر ځای کې دلته مې یاد و دا د مؤمنانو مدرسه د بل ځل یاد نه کې انا په داخله دی وهم چې بل ځل دی یاد ک خبيثه کوا کنه یار ښه اوس د نرګس مور دي څوک ما میوټ کوا د مهدي مور دي څوک د جواب راکړه بیا پرې تا سوال خدا نه و کنه ما ته خو پته دی څه سوچ یو ته تا سوال خدا نه و ستا سوال خدا او مسلمانانو ته دلته ستا سوال خدا نه و کنه تا خو ویلو چې امام مهدي علیه السلام برزي سید خو هغه هم نسی هغه خو دا نه مني د تا مدرتوي چې د يهودو په شریعت به عمل کوي ولې د يهودو په شریعت ولې جواب نه راکوي خنن دې شی باندې زتا ته ستا کتابونه د دلیل در کوم چې تی نه مانی تا د دماغ کې نه کینی څه شي دلیل راکوي سو ظلم درته ویلو تا تم آیات نه حدیث نمبر ما هم درته وخیلو حدیث دو ظلم درته وخیلو دو ظلم د سیغي دی اولاد ورکړي او انسان هغه ما په ترمذی کې سی روایت ده هغه په اخیری زمانه کې مهدي راځي نبی علی السلام ما په اولاد کې دا مړه د ترمذی یاره خو مکه کنه یاره شفیع الله خبر دا د متعی اولاد تر اوسه پوری په خپل کتاب زه درته وایم د تا مهدي کتاب يهودي خبر اورا د تا مهدي يهودي د يهودو په کتاب عمل کوي ولی جواب راکړه اری سے وہ مدهګه زید پاکستان په ځای کوئی کمه زه خو زه تا خبر او کوم شفیع الله خبر اورا تا ته وایم خبر اورا ما کې سره لګي واورا کاری سے تا ته وای چې ته کوم مو اهل سنت نه کوم غراوړي غي مونږ خپل مهدی دا ستا مهدی دغه مور چې کومه نرګس ته دایره ته ثابته کستا کتابونه نه منه مې د سره داسې د تویسی روایت راوړه شابس مطلب ستاسو مونږه مهدی چې کوم دغه کاری صاحب ته ویلو چې هغه به نوم هم تاسو غو نه غوي پوښولې هغه به پلار نوم هغه نوم هر تاسو مهدی نه بدل ده تو د خپل مهدی مور او پلار ته ثابت کا خپل کتابونو نه ورته راوړه مونږه ولا نه اهل سنت ولا اوس په پوښوي خبر اورا ستا مهدی شته ده ستا امام مهدی لري ته هغه به ورسته
حساب وکړو وروسته بحث وکړو خنامده درته وایم کنه ته د خپل امام مهدي ملري شته دی اوس نسته هغه به راځي په اخیره زمانه کې به پیدا کیږي تا ول خو ستاسې دا د مور لري پلار لري دغه مور را روان دی شفیع الله ته مې وپېژندې یو منټ ته خو مې ولیدې زه دې نه یم لیدلی یو منټ خبره واوره که نه زه خو دې ګورم روزانه دې ګورم پوښتنه درنه وکړه د دې لاندې ملګري جواب ورکړه عادي مسلمان پوښتنه درنه وکړه جواب یې ورکړه پرېږده وه که نه خو نظر عمر جان مې کړی دی عمر جان دغه پوښتنه بیا تکرار نجونې وکړې دغه جواب درکړه زه ښه بحث نه ورسره کوم مونږه مهدي ما ولا هغه مونږ ته معلوم دی هغه زمونږه کار دی خپل مهدي مور او پلار ورته ثابت کا کاری صاحب ته نه دغه غواړي ثبوت غواړي ته ورته خپلو کتابونو نه راوړه کتاب درته وایم خپل کتابونو نه خپل جواب ورکا مور ورته هغه کا ثابته کا روایت راوړه کتاب کې دراته ثابت کړی چې د مادي مهدي مور نرګس دا یو روایت کې دراغلی وي یو روایت کې چې تاسو ټول ور باندې اتفاق یو روایت کې مهرباني وکړه ال خلاص سو خبر زه د میډیام پرېږدم ټول شیان پرېږدم لاړم درنه ښه دا مسلمانانو ته باندې خدای په امان ځان تیار کړي غیږ درکوم ټول مسلمانانو ته غیږ درکوم بس نه له میډیا نه بعد زم فقط د یو روایت راړي چې نرګس زوی او مهدي مهرباني وکړه زه ته دی ولا حدیث راوړم دا حدیث راوړه چې نرګس بیبي سلام الله علیها مهدي زوی ده او جنې پیدا شوی ده یو روایت یو روایت کنه خو ته خو هغه معنی نه هغه نه ته تختې کنه خو زه خو تا ته یو بار درته وایم ته هغه نه تختې دا د تخ کاره کړل چې بیا نه منم دا مسلمانان خو بیا ومني دا 500 کسان چې ناست دي دا خو بیا ومني مهرباني وکړه یو منټ ورک ماشاءالله نه څه تیز سرچ کوي ما ته به ټایم نه راکوي ته کمپیوټرو ته ناست یې ما ته به نه راکوي څه زه یې ووایم حدیث درته زه راخلم که نه پګلې که خوله دې وګوره نیم ساعت واخله خو کتاب راوړه مهرباني وکړه یا رب الکافی کې هم شته دی دا حدیث صحیح دی که نه کافی کې شته دی د دې والا امام حسن عسکري علیه السلام او نرجس بی بی څوم جلد کوم کتاب جلد اول دی ها الکافی یو دقیقه الکافی جلد اول کې دی بس ته سرچ کا ورته هغه ځکه ولیکه کنه تا ته به جلد کې راشي کنه ټوټل ډیټیل به تا ته راشي صفحه څومره ده صفحه د استاول الته بوس یو صفحه وی دلته ما سره بل صفحه وی ها الفاظ یو وای څه شی ویل په الفاظو کې څه شی دي دا تاثر چې کومه صفحه ده دا وای ال هم دې درته وایم صبر وکړه قال امام صادق علیه السلام امام جعفر صادق علیه السلام الامام القائم من ولد ابي محمد الحسن ابن علي العسكري دای پلار شو او نرجس بی بی مور شو څوک د روایت کې راغلی نرجس بی بی مور شو یو منټ خو زه درته مکمل د دی ولا اوس تفصیلی درته وایم کنه څه د دی مور څوک وا کوم دین وا کوم خاندان وا ټوټل درته زه اوس خیمه سجر نسب درته مکمل راو باسم صحیح شو خود دا بس تر وباسم هم د تاسو کتابونه بزتای ما ولا پرې ما ولا ته نه منیاسي ته خپل کتاب راولو بس شابس مره هله دا وسړی خپل کتاب نه وباسه ببیله ته ناست د شفیع الله چې غد لګولې دی ماشاءالله وسمسو وس لیک نرمم شو او وس روایتونه په کتاب زه تا غلط روایت نه در کوم کنه زه ته صحیح روایت در کوم ته په غلط روایت وختای خو ته ساړې شینو در کوم ټوټل ته خو سړی خو ته وخایزه ثابت کړ ال نرګس بی بی مهدی مور د کوم روایت کې راغلی دی لزر کوه روایت می در کو نور صدر کما هغه خو د پلار راکو خنه پلار می هم دیر کو مور یا مور سره لیکلی دی کنه درته ویلو څ نرجس بی بی او د نرجس زده تاسو مکمل نسل رو باسم د امام حسن عسکری نسل خو تا پته ده کدام درته رو باسم
الله واه 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 ماشاء پته درته شته انا زری را وباسه زر کو ال ښه هغه څه کوم دی نرجس خاتون څه کوم دی صحیح دی بیزنطینی شهزادی وا بیزنطینی شهزادی روم نه نسلو صحیح شو کنه نصرانی و نه پاک دامن پارسا و معصومینو نوا معصوم هم سو صحیح شو نصرانی او بیا د وینځ غلام ده نه وینځ نصرانی نه نصرانی تا چا ویل چې نصرانی د روم ونو د روم کې څوک مسلمان و د روم کې څوک روم کې یو منټ مصر کې څوک چې حضرت یوسف علیه السلام یې التواستولو څوک روم کې هم د کسان روم کې هم غیر مسلمینو کنه مسلمان نه لاړو التا یعنی نرگس بیبي مسلمان ووري ها څوک وایي چې نو مسلمان نرجس نوم د څه دی نرجس نوم وګوره کنه چې نرجس چا کې يهودو کې خو نرجس نوم نشته نرگسته انا خاص نو ستا ته خو خود وایي چې ستا ته بس تا ته کې ته خپل ځان ته کمپیوټر پرینټ کړی دی ما ولا واوره کنه کته دا پورا حدیث دی وای خپل معنی خو ما ولا نه معنی کنه دا غلطی ده کنه چې تخپل معنی زستا ولا غلط ثابتوم کنه کم ته یا غلط ته ز غلط ثابتوم کم صفحات ما تر کوي اغه نه ګوري اوس غوښه بیا بس تخت سوالونه را تخت سوال جواب در سره بیا نه وازم نه نیسی راشه ماما زوی دی لیوانای ده احتیاج لیوانیانو سرم سره مسلمانانو دا المقالات والفرق دی قومي کتاب ده هغه څه وایي دا ظالمان نه پیغام چې دا بیچارهګانې په څه شي خطا ایستلې دي دا بیچارهګانې په څه شي صيغه هغه کې ډیر خوند ده په څه شي باندې خطا ایستلې دي خمس بس نور په خدای کې چې هم دا دوه شی ور پاتې دي غلط او خمس ده تاسو وګورئ د حسن العسکري علی السلام اولاد نو هغه عقیم وو هغه څه شي هغه شندو خبره پوهیږي کنه پوهیږي وو هغه شندو د 2 ساعته په اهل بیت بحث وکړي اوس بسم الله شریف الحمد شریف ورته وایي سوره اخلاص ورته قسم خدای د کدو ټکی تیری خیر دا الارشاد للمفيد دي مفيد دي هغه ملاده اوس ورته وکسي مسلمانانو درایش دین ته وقخ خو بیا آیت خو باید دایم لار نشي دا سوره فاتحه خو یو آیت تیر کی دا تمیم صاحب تاسو شي راخستلی دي د نرجس قصې دی پکې هغه خو هغه نخاصه سره شپې کولې په یو ځای کې او هغه خایل دا وګوري الارشاد د شیخ مفید د ته وګسه دا کتاب دا غټ کړی دا صفحه دا کومي خواته ده مانه یو مخ اکاونټ ورک د کومي خواته دا د دې کس نوم څه شي د نوم راته واخلي د دې کس نوم څه شي دا قرص د شیطان مې پسانه خې دیول شیطان وګسه الارشاد د شیخ مفید دا شیخ مفید هغه کس ته د دولس امامه او مذهب جوړ کړی ده بشک د دولس امامه او مذهب دا په دې دوم جیل کې په 314 صفحه کې څوای مسلمانانو وګوري وفات ابي محمد حسن ابن علي عليهم السلام دي حسن العسكري عليه السلام خبره کوي وګوري مسلمانانو ټول ورته وګسي وګوري ټول ورته وګسي دې ځای ته وګسي کله چې دی وفات شول ودفن في البيت الذي دی په کور کې خښ شو بیت ابوه من دارهما دلته لاندې وګوري وعرف من انتظارهم له فلم يظهر ولده عليه السلام في حياته د اولاد نه د په ځوان کې ولا عرف الجمهور بعد وفاته او د ټولو شیو د هیڅ اولاد د لمر د ورسته مونلیدل
او نه پې خبر سول. ماشاءالله د باړه چنار ول اوس راځي دوی پې خبر دي او د ده په ژوند کې د ده اولاد نو. دا یوه خبره. بل کتاب چې پسې درته وښیم دا کتاب هم پسې واورئ الکافي. په الکافي معتبر کتاب د تا کې څه په د اول جلد 505 صفحه کې وایي کله چې دی مړ سو نو د ده هېڅ اولاد نه و، د ده میراث د ده ورور او د ده مور سره جدا کړل. د ده مور او د ده ورور سره جدا کړل. المقالات والفرق للقمي هغه وایي ولم يعرف له ولدا، د ده هېڅ اولاد نه و. همدغسې فرق الشيعة وتوفي ولم ير له اثر ولم يعرف له ولد، د ده هېڅ اثر شاته پاتې نه سول. هغه عقیم و، د هغه اولاد نه کېدل د حسن العسکري علیه السلام. تاسو دا مهدي له کوم ځایه پسې وتړل په دروغو سي دا به د حسن العسکري د هغه اولاد نه و له سره. ته اوس مور راته ثابتوي، مور یې څوک ده؟ کوم کتاب ویلی داسې د نرګس بیبي حسن مهدي علیه السلام پیدا سول؟ هغه خو زه پوهېږم چې یهودي او نصراني داسې تېله کتابه راوړي چې دا د روم یو شهزادګۍ وه. د شهزادګۍ زه در وښیم بیا به د خوا به دی دا څنګه خرڅه سوله، څنګه په پیسو واخیستله، بیا یې له چا سره شپې کولې، بیا په څه شکل باندې راورسې. هغه نقل یې ماته معلوم ده، هغه نقل ماته مه کوه. هغه به بیا زه سبا تاته کوم که خدای کوي چې سم دې سر ورباندې در خلاص کړم. ښه اوس یو روایت راته وښیه په کوم کتاب کې راغلی چې نرګس د مهدي مور ده. زر کوه خبره واورم. تا کیسه کومه وکړه که نه چې دا څنګه خرڅه شوه، دا څنګه خرڅه شوه. اوس به کسه میوټ نه کوي، ښه تا ته د عمر قسم وي. مونږ په الله قسم کوو هغه د مشرکینو خو عادت ته دی. بیا غلط انسان یې که نه، د غلط زوی څه بیا مې میوټ کوي که نه څه زه کله خبرې کوم. غلط زوی خو تاسې چې په ټاس پیدا سوي یاستئ. بس زه خو غلط یم، خو ته یې واوره که نه ته مې صحیح که که نه زه به ستا یاره ونیسم. زه دې صحیح کوم قسم په خدای داسې لس دقیقې راته پاتې سي داسې به دې سم سیده کړم چې دا د غندګۍ موږ مې درنه ورک. پته نشته عایشې به د جنګ احد کې و دغه کې خلکو تیار خودی به ورکولی سینې نه. تا ته پته نشته د دې شي. ټبل داسې وایه څه شو ته د پړوچ کې منګل زوی ده داسې وایه اسانه یې که څه ټیر لرې لرې منډې پسې وایې اسانه به سي. بیچاره اصل کې همدغه ځای ته ځان تړلی و چې دی توهین وکړي. او د زندیق زامنو عایشې رضی الله کله اولاد درلودل چې چاته شیدې ورکړي، او د بیعقل زامنو، او د دین دښمنانو، او د رسول الله دښمنانو. دا وایي موږ اهل بیت منو، دا وایي موږ اهل بیت منو، دا وایي موږ وایو اهل بیت منو د رسول الله بیبي. الله اکبر الله اکبر. شیطان ذلیل شو. او دغسې به ذلیل یاست ټول عمر. نه دې د مهدي مور ثابتولی سي، نه پلار ثابتولی سي. د تا کتاب یو سوال مې درنه کړی دی چې هغه سوال چې د تاسو مهدي د یهودو په شریعت عمل کوي ولي دا څوک ده؟ سایلنٹ پای مهرباني مایک د خلاص کړه. سایلنٹ دا بله شپه م راغلی وسې راسي ګونګی سي. رضا جان سم درجې نه پورته کړل. ښه خیر بل ورځ بیا راسه، بیا کتابونه در سره راوړه، کتابونه دې خلاص کړه. کله چې د کتابونه وګورې او په کتابونو باندې پوهه ګورې د خدای تاسې مسلمانانو کېدای شي یو نیم ساعت بحث موږ له دې سړي سره وکړل که نه؟ یو ساعت یو نیم ساعت ټیک یو نیم ساعت. یو روایت مې ورته راوړی ده چې یار ترمیزي ته لاړ سي. بیا اوس دې الله بنده زه تا ته خپل کتاب چې د تا مهدي د یهودو په شریعت عمل کوي. د چا؟ ولي جواب وسره په ترمیزي کې راغلی دي. ترمیزي کې څه شی راغلی؟ ترمیزي کې چې مې کله روایت راواخیستل نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې مهدي به راځي، دا به د ما له اهل بیت ونه وي او د ده نوم به د ما نوم وي، د پلار نوم د ما د پلار نوم وي. نو دا ترمیزي خو چې ته په دلیل کې راوړې دي، تا مذهب یې ټول درته دړې وړې کړل. ته وایې چې د ما مهدي د حسن العسکري علیه السلام زوی ده، او د ما په ترمیزي کې راځي چې نه مهدي به د عبدالله زوی وي، د نبي علیه السلام نوم به وي د ده او د پلار نوم به د پلار نوم. خو د تا مذهب یې درته دړې وړې کړل. نو معلومه خبر شوه چې د تا مهدي او د ما مهدي فرق لري. نو کله چې فرق لري اوس دا د تا مهدي چې د یهودو په شریعت عمل کوي ولې کوي؟ ولې په قرآن عمل نه کوي؟ دا د ټولو اغاګانو ته چیلنج ده.
تر سبا پورې تر بل ورځې پورې یو دینر سي ودی وایي چې دا روایت ضعیف ده ویلی نسي ځکه روایت صحیح ده درته ثابت پکړل په مرآت العقول کې محدثین وایي دا صحیح ده د دوی روایت هم دروغجن نسي ثابتولی کمزوری هم نسي ثابتولی اوس به څه کوي د یهودو په شریعت باندې به ولې عمل کوي نو معلومه خبره ده چې تاسو د 12 امام یهودی ده او مسیحی ده او د مسیحي زوی ده ځکه نر سره ته ثابته یې کړه چې دی ولې په قرآن او د رسول الله په شریعت ولې عمل نه کوي د سړي زمن به درنه جوړوم تاسو به د رسول الله د بیبیانو د رسول الله دا خپرونه مینن قصدن هم دې ته چمتو کړي وه چې سترګې در خلاصې کړم چې د موږ دا په وس او طاقت کې شته چې د تاسو کتابونو نه داسې پرده پورته کړو تر څو چې مو د صحابه او د رسول الله د بیبیانو توهین نه یې پرېښی په خدای قسم که مو پرېږدم داسې به درپسې یم داسې